مبارک شه لکه مبارک شه مبارک شه. ګرانو قدرمنو السلام علیکم قدرمنو. نن زما د سلطان فضا زوی د قرآن پاک ختم وو. ملګرو نن د نازي اقبال کم زوی چې دی هغې د قرآن شریف کم ختم چې دی وکړو. تاسو سره به زه دا شریکه کم. نازي اقبال دا وخت په انګلینډ کې اوسیږي، هلته رهایشي پذیر ده. څه موده مخکې څه موده نه خو داسې یو کال خواوشا کېږي چې نازي اقبال ډېره زیاته د تنقید په ضد کې وه. تنقید چې په هغې باندې کم رنګ کېدو هغه به هم تاسو ټولو ته ښه پته وه چې د نیشنلټي حاصلولو دپاره څه قسمه چلونه یا شوي یا نه خو خلکو کوم الزام چې دی هغه دارنګې لګولی و چې آیا د نیشنلټي حاصلولو دپاره دي داسې حرکات وکړه، یعنې کوم خپل ورور چې دی هغه یې داسې بدنام یا څه کو. د هغې نه فس که تاسو کتلي وي کم انګلینډ کې چې کم دی بیا هغې ته د هغې نه فس نیشنلټي هم میلاو شو. هلته اوس خپل ژوندون چې دی هغه کوي. خو که مونږ اوس وګورو نو داسې کم اسلامیک پوینټ آف ویو سره د هغې کم ویډیو چې دی ډېرې زیاتې راځي او د دین اسلام کم خدمت باره کې چې دی هغه خبرې کوي. لکه زه به تاسو ته وایم ریسنټلی یو شو ارینج شوی وه په سعودي عرب کې، نو هلته چې کم د پاکستان کم فنکاران یا څه وو هغوی غوښتلي وو، نو واحد دا و چې دې ته انکار وکړو. دوی ویل چې آیا هلته کې کم د پاکه خاوره د دین اسلام د هغه ځای نه خور شوی دی، نو دلته مونږ شو نه کوو، د هغه ځای د تلو نه انکار وکړو. او نور کم فنکاران چې تاسو به کتلي وو هغه تلي وو. نو دغه کم لنډه شان ویډیو وه، دغه کم زوی چې کم ختم کړی، ما غوښتل چې دغه ویډیو تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.